Salaamin oo ninkii daran garo higalan dol garo hojo sai faraga last and was 11 la sindersta the song that also hige tel that the also system bar hige resource option was وبدي وبدي وتسنجا تخبل كمبيوتر resource bar hige تنظيمات روين بدي das من قطع صوت notifications bar hige معلومات خلاص تسنجا دخل كمبيوتر notification يا هم مسجونة كنترول من النوتيفيكيشنز option لي أشيرو والجون كمبيوتر تا بسجون راشي نموديس خرازدا option فالكو أكشيرو والو زون كمبيوتر تا بسجون رانشي ودا option غير فالكو وباللي سخام كونه شو شيء بعض application باندي بسجون on أو off مثلا فيسبوك باندي كتيرو أو فيسبوك تا بسجون رانشي وديس خرازون فيسبوك off كو كتيرو والو بسجون راشي on كوي ياهم يوتيوب ياهم فيدباك هاب أو داسنور أو شغلات قلت النوتيفيكيشنز بروحها كمان صالون نور option هم لبن رمراد allow notifications to play sounds option لي يعني إجازة ورد notification ياهم يسجون تشي play كري أو music ياهم يوصون كشيرو هورد داكا بسر شي ودا option on كوا كشيرو هورد داكا بسر شي off كوي بل show notifications on the lock screen ياهم log on screen كشيرو هورد زمن الكمبيوتر مسجولة تلاقي سكرين يهم لاك سكرين برخ اختاره في نديس خراج دافشن فات قوية هم عن قوة كتير وفار بختارين شي تلاقي سكرين تبرخ زمن الكمبيوتر مسجولة نديس خ دافشن غير فعل قوية هم عف قوة بل شو reminders and incoming valve calls on the lock screen يهم لاك screen بعضی ریمایندرونه یا هم بعضی زنگونه چې موږ هغوی ته ځواب نه یو ورکړی چیرې واوریده د لاک سکرین یا هم لاګان سکرین په برخه کې راشي دا آپشن فعال کوو که چیرې واورېده نشي غیر فعال کوو یې بل شو نوټیفیکیشن بل آیکن آپشن دی چیرې دا آپشن آن کړئ نو دوی دغلته وګورئ موږ ته یو بل ښکاره کېږي او که چیرې واورېده بل ښکاره نشي دا آپشن غیر فعال کوو دا د نوټیفیکیشنز آپشن بل do not disturb آپشن دی کله موږ په یو جلسه کې اوسو یا هم په خپل دفتر کې کار کوو یا هم په بعضې نور دفترونو کې کار کوو او موږ نه غواړو چې موږ ته هېڅ ډول مزاحمت ونه شي موږ do not disturb آن کوو او که چیرې وغواړو چې زموږ کمپیوټر ته مسیجونه راشي او موږ خپل مسیجونه وګورو که چیرې موږ د جلسې یا هم دفتر کې هم اوسو نو do not disturb آن کوو چیرې do not disturb آن کړو وګورئ دغلته یو بل جوړېږي او که چیرې بېرته یې آف کړو دوباره هغه بل له منځه ځي بل د turn on do not disturb automatically option دی موږ کولی شو چې do not disturb ته یو وخت هم تعیین کړو مثلا ووایو د 11 بجو څخه تر 2 بجو پورې آن وي نور آف وي یا هم ووایو د 12 بجو څخه تر 1 بجې پورې آن وي نور آف وي دې څخه تکرار یا هم ریپیټ په برخه کې هم تنظیمات راوړلی شو مثلا ووایو هره ورځ په دغه ساعتونو کې do not disturb آن وي او نور آف وي یا هم ووایو د ویک ایکس په ورځو کې یعنې د پنجشنبه او جمعه په ورځو کې په دغه ساعتونو کې آن وي نور آف وي یا هم ووایو ویک ډیز یا هم د هفتې په ورځو کې چې شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه او چهارشنبه ده په دغه ساعتونو کې او په دغه ورځو کې do not disturb آن نیسي نور آف ونیسي او نور آف اوسي نو کولی شو چې تغیرات راوړي د during these times په برخه کې یا هم د automatically turn on do not disturb په برخه کې بل د set priority option دی د set priority option هم د بعضې optionونه د notifications څخه اخیستل شوي مثلا incoming calls یا هم reminders نو دوباره تکرار لپاره ضرورت نشته بل د focus option دی focus option په برخه کې لومړی د show the timer in the clock up option دی یعنې د ساعت په اپلیکیشن کې موږ ته ټایمر ښکاره شي یا ښکاره نه شي نو دې څخه راځو کولی شو چې آن او آف انتخاب کړو بل د hide buttons on taskbar apps option دی یعنې د taskbar په برخه کې د اپلیکیشنونو کې چې مسیجونه راغلي دي دا مسیجونه
یو بټس لري مثلا فیسبوک وګورئ یو بټس لري چې دوه دېرش ده که چیرې وغواړو دا بس ښکاره نه شي نو دا اپشن غیر فعال کوو که چیرې وغواړو دا بټس ښکاره شي نو دا اپشن فعال کوو. بل د هاید فلشنګ آن ټچ بار اپس اپشن دی. کله هم مونږ په خپل کمپیوټر کې یو صفحه خلاصه کړې وي او په دې وخت کې بله صفحه خلاصیږي نو دغه ځای کې دا صفحه فلشنګ وهي د ټاسک بار په برخه کې. که چیرې وغواړو دا فلشنګ ونه شي یا هم ترسره نه شي نو دا اپشن غیر فعال کوو. که چیرې وغواړو فلشنګ ترسره شي دا اپشن فعال کوو. بل ټرن آن ډو ناټ ډسټرب اپشن دی چې مخکې هم ولوسته یعنې د ډو ناټ ډسټرب فعال کول. نو دا و د نوټیفیکیشن اپشن. هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او نور ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.